سټیپ واغست وړومبی تا یو جینۍ سره هلک دننه کولو نو تا دا سوچ په هم وکړه چې دا یو پردی لور ده او په دې زه دا کار کوم پردی لور په خپله کړی دی ما په چا په زوره نه دی کړی پردی لور په خپله دومره مجبوره شوې ده چې راغلې ده او راته یې ویلي دي نو ځکه که ما چا ورلې په زوره دا کارونه نه خلکو ته زاریان یم چې لکه دا کوي څه ګورئ که نه د یو پردی ویډیو به راوالي او د هغې سره به داسې پاټونه جوړ کړي چې سړی به حق اریان پاتې شي لکه څنګه چې د موجب زلمي او ویډیو چې د مختلف قسمه خلک پسې ویډیو جوړوي تاسو ته به پته وي خو اوس داسې چل دی که نه د ټیک ټاک د لارې خلک داسې یو بله ویډیو راوالي لکه تاسو چې څنګه په سر کې ویډیو وکته داسې یو قسم ویډیو راوالي وایي چې آیا د جینۍ کوم مور چې دی یا پلار چې دی د هغې بیان راغی او د جینۍ په خپله بیان راغی نو داسې څه پروپیګنډې پې کوي زاریان دې پښتنو ته یم چې څوک له په ګوتو ورغی که نه نو بیا یې پرېږدي نه اوس د ارشد خان یو ویډیو راغلو نو هغه وایي چې موجب زلمیه تا چې څه کړل یا ریل دی یا پیک دی یا څه دي خو وایي مونږ پسې داسې پروپیګنډې راوتړي او مونږ د هغې نه ځان نشو خلاصولی او وایي ته به د دې نه ځان څنګه خلاص کړې لکه وایي دا پښتانه دي او بس چې په مخه وله ورغلي داسې چلونه چې دي هغه بیا کوي ارشد خان چې کوم دی هغه هم دې طرف ته اشاره وکړه دې نه علاوه نور هم خلک چې دي هغو پې هم ډېرې زیاتې خبرې کړلي سوشل ورکر که تاسو وګورئ مشهور خلک چې کوم دي هغو پې خپلې رایګانې استعمال کړلي ډېر زیات وضاحت نشته تاسو ټولو ته یو ځل وایم چې نور ترې قلار شئ او کوم ویډیو یا څه چې دي نو هغه یې داسې مه شیر کوئ ځکه زموږ یو پښتون ورور دی زموږ د عزت سوال دی